سلامونه مو هرکلی 2 دقیقې خبر ته شراغلاست. اسلام آباد کې د ایکو سازمان وزیرانو غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت ګډون ونه کړ. اسلام آباد کې د ایکو سازمان وزیرانو غونډه د افغانستان اسلامي امارت پلاوی د رسمي بلنې سربېره ګډون نه کوي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې امید رادیو ته ویل چې د اسلامي امارت پلاوی اسلام آباد کې د ایکو سازمان د وزیرانو لسمه غونډه کې د رسمي بلنې سربېره ګډون ونه کړ. پاکستاني درمل 18 ورځې وروسته د محصول وړ نه دي. د افغانستان مالیې وزارت خبر ورکړی چې د روانې شعبان میاشتې له 21مې نیټې وروسته به هیڅ ډول پاکستاني واردونکي درمل محصول نشي. یاد وزارت له پاکستان هیواد څخه د درملو ټولو واردونکو سوداګرو باندې غږ کړی چې تر راتلونکو ورځو پورې خپلې پاتې واردونکي سوداګري په بشپړ ډول تصفیه کړي. هوا پیژندنې اداره وايي هیواد ته د یخنۍ څپه پر ننوتو ده. د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې رئیس محمد نسیم مرادي وايي چې د یادې ادارې د موډلونو پر اساس هیواد ته له شمال لویدیځ لوري د یخنۍ څپه پر ننوتو ده چې یو شمېر ولایتونه به تر خپل پوښښ لاندې ونیسي. ښاغلي مرادي ویل چې همداراز په راتلونکو ورځو کې به ډېر ولایتونه د واورې او باران شاهد وي. پکتیا کې 4 میله بېلابېلې وسلې کشف او ضبط شوي. د پکتیا امنیه قومنداني ویان منیب زدران امید رادیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په کچه د چڼیزو عملیاتو پر مهال 4 بېلابېلې وسلې چې په ناقانونه توګه ساتل کېدې کشف او ضبط کړي دي. او وروستی خبر دا چې ټرمپ د پاریس جیوه په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې په پاریس کې د جیوه هیوادونو په سرمشریزه کې به ګډون ونه کړي. ټرمپ د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي که څه هم له فرانسې او برطانیا سره ښې اړیکې لري خو نه غواړي په یاده سرمشریزه کې حاضر سي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.